ډیر خلک دا تپوس کوي چې یاره مونږ ته خو پتم نه وه او مونږ اکثر له چې کوم دی نو داسې څه دغه علامات به راته نو خو چې بلډ پریشر مو چیک کړو نو بلډ پریشر مو زیات و یا څه داسې علامات دي چې هغې نه بنده ته اندازه کیدی شي چې یاره د بلډ پریشر زیات دی ځکه چې په شروع کې بنده ته اندازه نه وي ډیر وخت پورې د بلډ پریشر زیات وي او دته اندازه نه کیږي نو څو داسې علامات دي چې زه تاسو ته وایم که هغه تاسو کې موجود وي تاسو خپل بلډ پریشر ضرور چیک کړئ کیدی شي ستاسو بلډ پریشر کې مسلې وي او تاسو ته پته هم نه وي ایزی فیټیګیبلټي یعنی زر ستړي کېدل سر باندې بوج راتلل سر باندې درد راتلل دا د سټ پټې خوږېدل بلرینګ اف ویژن یعنی د نظر دندلاهټ زیات غوسه راتلل په سر باندې بوج راتلل او قدرتي د هیجان یو داسې کیفیت چې تاسو ته څه مسله نه وي خو هسې چې کوم دی نو تذبذب شکار وي بنده دا سر چې کوم دی نو دا داسې فیل کوي اکثر خلک وایي یاره سر مې خراب دی نو چاته چې دا مسلې کیږي یو پیره خامخه خپل بلډ پریشر د ډاکټر نه چیک کوي کیدی شي تاسو ته د بلډ پریشر مسله وي او تاسو بلډ پریشر زیات وي او تاسو ته اندازه هم نه وي